د نن سه شنبه ورځ لنډ او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متکی د ایران مشهد ښار کې د افغان ایران ګډي سوداګرۍ خونې له لوري جوړه شوې غونډه کې ایراني او افغاني سوداګر او پانګوال هڅولي چې افغانستان کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي او ډاډ یې ورکړی چې اسلامي امارت به په ټول قوت تر شا ولاړ وي. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې غونډه کې د ټاپ پروژې د سکرټریت د جوړېدو، د بخش آباد بند د کاسې جوړولو چارو د پیل، د چک برېښنا بند د پاتې انوایسونو د ورکړې، د سیلونو لپاره د غنمو د پیرولو په کړنلاره او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې دي چې د وروستۍ پرېکړې لپاره به اقتصادي کمیسیون ته وړاندې شي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت سرپرست وزیر ملا حمیدالله اخندزاده په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی. یاد پلاوی به د ازبکستان هیواد ترانسپورټ وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. په غزني کې 1 میلیون افغانیو په لګښت ثقافت څلور لارې د ښکلا چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. کابل کې د 188 میلیون افغانیو په ارزښت د فریکونسیانو د څار او کنټرول مرکز پرانیستل کیږي چې پر بنسټ به د غیر قانوني نشراتو او فریکونسیو مخه ونیول شي. د لوګر ولایت د قانون او پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې د دې ولایت له قانونو څخه شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د میدان وردګو ولایت چک ولسوالۍ اړوند د بوت کوتل او سړک د رغولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویاند وایي د اسلامي امارت تر حاکمېدو وروسته څه باندې 14 میلیونه الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د پنجشیر د ترافیکو مدیریت وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د لیسنس او جواسیر د ویش له لارې 2 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. راټول شوي عواید یې د دولت خزانې ته سپارلي. بلخ کې له 250 راستانه شویو کډوالو کورنیو سره د نغدو پیسو او ژمنیو جامو د ویش لړۍ پیل شوه. د نورستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ د دې ولایت په مرکز پارون، وایګل، ګامدیش او نورګرام ولسوالیو کې 45 شنې خونې جوړې کړې دي.